अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن به موږ تاسو سره ډېرې مزیدارې چرسدوالې غټې وریجې جوړولو طریقه شیر کوو. نو بیا راځئ چې موږ جوړې کوو چرسدوالې غټې وریجې. نو ټول نه اول به موږ یو دیګ کې پیاز سره کوو. دا تقریبا موږ 4 غټې کشغې تیل اچولې دي. دې کې اوس موږ یو غوټه پیاز کټ کړی دی، دا به واچو. چې څومره پورې زموږ پیاز سور کېږي موږ به پکې دغه 2 پاڼې واچو د ګرمې مسالې. یو نیمه وړه کشغه به دې کې موږ زیره واچو، زیره یا زنکۍ. یو وړه ټوټه دارچینی. پیاز زموږ سور شو، ډېر زیات به نه سور کوو. اوس به موږ د کې شنه مرچکي کوم چې موږ کټ کړي دي دا به ور واچو. 3 غټ مرچکي دي. هوګه او ادرک کوم چې موږ چاټو کې داسې ټکولې دي ډېر مهین، دا به ور واچو. یو نیمه غټه کشغه به موږ دې کې ټکولې دنیا واچو. کورکمن پاوډر نیمه وړه کشغه، سور مرچ پاوډر یو وړه کشغه، ټکولې سره مرچکي نیمه وړه کشغه، 3 ټماټر، اوبه به دې کې موږ واچو چې مساله خاص راشي. لږې اوبه به نورې ور واچو. اوس به یې داسې لړو چې مساله ښه پخه شي. یو منټ 2 دپاره به په دې داسې سر کېږدو. یو ځل به بیا داسې سر پې کېږدو. یوه غټه کشغه به موږ دې کې بریاني مساله واچو. غټه غوښه موږ دلته خوټ کولې ده مالګې سره، او بیا هغې نه پس موږ د غوښې داسې نیلې جوړې کړې. هغه نیلې بیا موږ لږ سات ګراینډر کې ګراینډ کړې وقفې سره 2-3 ځل کې. نو دغه داسې ډېر ښایسته شریډډ غوښه جوړه شوه. نو بیا به تاسو وګورئ چې لږ سات کې به دا ډېر زر زموږ وریجې تیارې شي. اوس به دا هم دې کې واچو او وبې لړو. دوه نیمې کشغې به موږ دې کې تیل ولا اچار واچو. تاسو سره کوم یو اچار وي، مکس سبزي وي یا عام ولا وي، نو هغه به دې کې واچو. وبې لړو. که اچار نه وي نو املی استعمال هم کولی شي. یو پیالې برابر موږ دلته مې خوټ کولی دي، دا به دې کې واچو. دا د غوښې یخني ده، دا به دې کې واچو. درې پیالې غټې وریجې موږ خوشتې کړې دي، تقریبا 2 نیمې ګنټې نه. دا به ور واچو.
یو نیمه غټه کشغه باندې کې مالګه واچو. مالګه مونږ غوښې کې هم اچولې وه، مېو کې مونږ مالګه نه ده اچولې. تاسو چې څومره مالګه خوښوي هومره مالګه واچوئ. اوس به مونږ په دې سر ولګو او نیمه ګنټې پورې به پریشر کوک کو. نو نیمه ګنټې پس زموږ وریجې داسې دي. اوس به مونږ ولړو. وریجو یوه دانه څومره غټه شوه. اوس به مونږ داسې یو میشر سره داسې میش کوو او ورسره به دا پخیږي هم. لس منټه پورې پخولو او میش کولو نه پس زموږ وریجې داسې دي. څومره ښکلې میش شولې، بالکل تارونه پکې جوړیږي. اوس په دا مونږ بل طرف ته کېدو. یو لوښي کې به تیل واچو. اوس تاسو خوښه ده چې دې کې څومره تیل یې غوړي اچوئ. یوه کشغه به مونږ دې کې ډال واچو که تاسو ډالو ذایقه خوښوي. اوس به مونږ دې کې پیاز واچو. پیاز به سره کړو. پیاز زموږ سور شو. په دې بره به یې اوس واچو. اوس به دا ولړو او دې کې به مونږ نیمه کشوه ګرمه مساله واچو. په دې بره به شنه دڼیا واچو. او به یې لړو. دې هینډل کول دې سټیج باندې دومره ګران دي چې دا بالکل بیلیږي نه. غټې وریجې زموږ تیارې دي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کول هیر نه کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.